په تیر کال کې 370 افغان شخصیتونه هیواد ته راستانه شول. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغان شخصیتونو د اړیکو کمیسیون ویان باختر اژانس ته ویلي چې د دغه کمیسیون له جوړېدو څخه تر اوسه پورې د وزیرانو، مرستیالانو، د پارلمان د غړو، د ملي امنیت سلاکارانو، خبریالانو او سیاسي شخصیتونو په ګډون 370 کسان هیواد ته راستنه شوي دي. د دغه کمیسیون ویان احمد الله وثیق ویلي، هر هغه څوک چې هیواد ته راستنېدل غواړي له دغه کمیسیون سره دې اړیکه ونیسي. د احمد الله وثیق د څرګندونو له مخې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون د اسلامي امارات د مشر د حکم پر بنسټ جوړ شوی او تر وروستۍ افغانه به د بیرته راستنېدو هڅې روانې وي. هغه وایي، موږ د تماس شمیرې اعلان کړي، هر هغه څوک چې غواړي هیواد ته راستنه شي زنګ وهلی شي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.